أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اخبار هم داسې نشر سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري، ورسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده، او دا هغه ځای وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان شوي وو. هغه ته د مغفرت دعا وکړه او بیا بنو لحیان ته ورسېدی. مګر بنی لحیان چې د ډیرې بیرې په سبب به همیشه احتیاط کاوه او د معلومات د پاره به همیشه جاسوسان درلوده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ورتګ د مخه کورونه پری ایشو او د غرو وسرو ته تشتیدلی و. مسلمانانو نکړه پیدا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په کلی یا کورو کې دوی شپې تیر کړې او شاوخوا یې ټولانې ولېږلې، خو د بنی لحیان څخه هیڅوک په لاس نه ورغله او بیا د هغه ځای څخه وعصفان ته ولاړی چې عصفان و مکه مکرمه ته ډیر نږدې دي، او دغه ځای څخه لس نفر سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و مکه مکرمه ته ولېږل چې دغه ډله هم د مکه مکرمه و حدود ته داخله شو، او داسې خبر نشر شو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءات سره کفایت وکي او خپل نفر یې سره یو ځای کړ، بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیسو. دا کار فقط دغه د پاره وو چې خلک پوسی چې اوس حمله زموږ د طرف څخه دي او کفار پر موږ حمله نسی کولای. حالات تغییر وکي، د مخه به کفار پر مسلمانانو حمله کوله، مګر اوس مسلمانان پر قریشو حمله کوي. په بیرته راګرځېدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه او مدینه منوره په لار کې امر وکړي چې قافله یا لشکر دې توقف وکړي، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په خواني قبر ته ودرېدی او په ژړا یې شروع وکړه. ډېر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي، د اول وار د پاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قبر سره ډیر وخت کښینستی او بیا راولاړ شو. کوم وخت چې قافلې ته ورسېدی، په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورسره و. نو یې ورته وویل: یا رسول الله، په داسې حال کې مو ولیدې چې تر نن د مخه مو پر دغه حال نه وی لیدلی، و یو په خواني قبر ته ودرېدې او ډیر شدید دی وژړل. دا قبر د چا و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: دا زما د مور قبر دی، هغه چې د مدینه منوره او مکه مکرمه د لارې په مابین کې وفات شوی و او دلته شخص شوی و. نو ول دا زما د مور قبر دی، ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته چې د خپل مور د قبر زیارت وکم، اجازه یې راته وکړه، او بیا مې اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم، اجازه را نه کړه. نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې لري ونیولم. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جړا سبب دغه مهرباني و، که څه هم د علیه الصلاة والسلام مور د پر دین نه و، مګر دغه شدید جړا د خپل مور سره د صله رحمی او مهرباني په سبب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوونکی دی. انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، صله رحمی او قرابت راشي، او دا شیان ټوله په د علیه الصلاة والسلام کې موجود و. زموږ حبیب او لارښوونکی سخت زړه او بد طبیعت نه، بلکې رؤوف او رحیم و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه غزا ورسته څو سریه پرله پسې شاوخوا لېږلي دي چې اوس به په اختصار سره درته بیان سي.
اول د عکاشه رضی الله تعالی عنہ سریه د هجرت په شپږم کال کې د ربيع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو اسد پر قبيله حمله وسوه چې د بنو اسد د قبيله مشر طليحه ابن خويلد الاسدي او د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړیو دی او د قوم د کفارو ملګری و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلويش نفر سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و بنو اسد د جزا ورکولو د پاره ولېږل عکاشه رضی الله تعالی عنہ چې په خپل دی هم د بنو اسد د قبيله څخه وو او مسلمان دی په دې سبب ولېږل سو چې دی په خپل قوم او د هغو په لارو کې شبلد نو ځکه دغه ټولي مشر هم دی کوم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد به خبره و د جنگ د پاره تیاری او آمادګي نه درلوده نو وغرو ته وختل او هغه په هیدل چې یو وخت نه یو وخت به مسلمانان پر موږ حمله کوي نو به همیشه خپل حیوانات لکه اوشان او پسونه په غرو کې پټول اوس چې عکاشه رضی الله تعالی عنہ ورغلی او دوی غرو ته وختل خو په کلی کې نه اوشانسته نه پسونه عکاشه رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې سو چې د کلی حیوانات چیرې دي خو د مخه د کلی د نفر څخه یو نفر نیولې وو د هغه څخه تحقیقات شروع کړ چې پسونه او اوشان مو چیرې دي هغه ویل کماته امان راکوي زب پسونه او اوشان دروشه مسلمانانو هم قبول کړ ویل شدي ته په امان یې نو یې مسلمانان رهي کړ ډېر لري بوتله څو مسلمانان و بیرېده چې غدر را سره ونکي بیا یې دوهم وار دغه نفر څخه پښتني شروع کړې ویل ته زموږ سره غدر او خیانت کوي داسې ځای ته مو بیا یې چې هلته کمین راته نیولې دي سړی ویل یا والله داسې نه ده بلکې حیوانات ته دغه غره تر شا دي نو مسلمانانو هغه ځای ته نفر ولېږل چې معلومات وکړي رښتیا هم هلته یو شیله په اوشانو او پسو ډکه مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیسته او مدینه منوره ته راوسته چې دا د مسلمانانو د پاره لوی غنیمت وو او لکه څنګه چې د هغه سړي سره وعده کړې و امان یې ورکړي هغه پرېښه دوهم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګ د هجرت په شپږم کال د ربيع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمیر یې 10 نفر وو د القصه وطرفته چې د بني ثعلبه د قبيلو ځای وو ولېږل چې دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه بني ثعلبه هغه قبيله ده چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او حمله د پاره څوک ورولېږي د غلس نفریزه ډلې د معلوماتو د پاره ولېږل چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنگ د پاره آمادګي لري کیا او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي نو دغه لاس نفره د معلوماتو د پاره والقصه د بني ثعلبه پر طرف رهسوه څنګه چې بني ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی وو او په دې خبر و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزا ورکولو حمله شروع شوې دي نو یې ډېر احتیاط کاوه او د معلوماتو د پاره به تر ډیرو لرو ځایو پورې نفر لېږل خو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او د ملګرو دا فکر نه کاوه چې د دوی نفر دي دون لري راووز نو په بیغمه زړه رهیوه ول چې ورنږدې سو بیا به احتیاط کوو هلته د بنو ثعلبه د قبیله څخه 100 نفره د معلوماتو د پاره راوتلی و او په دغه لسو نفرو مسلمانانو خبر سو نو یې کمین ورته ونیوي او په بے خبرتیا کې حمله پر وکړه حتی څوک وایي چې دوی بدسوه هغه حمله پر وکړه او مسلمانان یې ټول شهیدان کړه بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه چې هغه هم زخمی شوی وو د کفارو دا خیال سو چې دوی هم وجل شوی دي ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د وجل شو کسانو سره ځان پر مرګ واچاو کفار راغله مړي سره واړول ټول مړو حتی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هم په پښه ووه خود حرکت نکاوه که څه هم دای ژوندۍ وو ځان یې پر مرګ واچاو نو کفارو
د دوی سامانونه واخیسته او لاړ. دغه 10 نفریزه ډله بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه ټول شهیدان شو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ پروت دی او سترګې نه خلاصوي. ځکه وايي که سترګې خلاص کم شاید یو د کفارو څخه دلته ولاړ وي او پوسي چې زه ژوندی یم. نو سترګې پټې کړې دي او ځان یې پر مرګ اچولی دی. ډېره موده پر دغه حال پاته و څو یو کړپی یې واورېدی. پوسو چې یو نفر راغلی او د شهیدانو په مابین کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه سي د مرګ پر حال ځان اچولی دی. دغه سړی چې د وژل شوو کسانو په مابین کې ګرځي پوسو چې وژل شوي کسان مسلمانان دي او دای په خپل هم مسلمان. الله جل جلاله دا مقدره کړی و چې دغه سړی به پر دغه وخت پر دغه ځای تیریږي. کوم وخت چې دغه سړی پوسو چې وژل شوي کسان مسلمانان دي نو یې د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ چې دغه سړی څخه دغه جمله واورېده پوسو چې دا سړی هم مسلمان دی نو ویل سړی زه ژوندی یم. هغه سړی هم دای راپورته کی او هلته د زخمو یو څه علاج وروکي او بیا یې مدینه منورې ته راوستل. دلته نور علاج هم وسو او جوړ. دریم د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ سریه. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یو 40 نفریزه ډله د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و دغه ذل قصته چې د بنی ثعلبه قبیله هلته اوسېده ولېږل. سره د دې چې بنو ثعلبه ویش او بیدار و پوره احتیاط کاوه مګر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې د شپې به تکاوه سحر د شپې سره نابو بره حمله پر وکړه. که څه هم حمله د هغو په بې خبرتیا کې و بیا هم هغو وکولای شوای چې د غرو وسرو ته ځنی وتښتي. مسلمانانو فقط یو نفر په اسارت ونیوي او د هغه نورو سامانونه او شانه په غنیمت ځنی راوړ. دا یو جزا و چې د بنی ثعلبه او قبیله ته ورکول شو او هغه نفر چې بندي نیولې وو مسلمان سو او پرې شاو. څلرم وجممته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه. د هجرت د شپږم کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ډله وجممته چې د بنی سلیم قبیله هلته اوسېده ولېږل. بنی سلیم هغه څوک دي چې په احزابو کې د مسلمانانو پر ضد په 200 نفرو ګډون او اشتراک کړی وو. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته د ادب او جزا ورکولو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ټولي ولېږل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې د مزینه د قبیله څخه یو شذ ونیول چې حلیمه ورته ویل کېده. دغه شذ د بنی سلیم د حیواناتو ځای وروښاوه چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوشان او پسونه پلاس ورغله او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور یې وتښتېده. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بندیان مدینه منورې ته راوسته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه شذته چې د مسلمانانو راهنمایي کړې و د دې ځان او د دې میړه او د دې مال وروبخښل. دا ټول حمله پر هغه قبیلو کیږي چې د مسلمانانو پر ضد یې د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو. پنځم وعیسته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه. د هجرت د شپږم کال د جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سل او یا نفریزه ډله جوړ کړه چې دغه ټولي مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ او دغه ټولي د عیس پر طرف ولېږل چې هلته د قریشو پر یو قافله حمله وکړي چې دغه حمله ته حمله العیس ویل کیږي. عیس د یو ځای نوم دی چې په شمال غرب کې د مدینه منورې واقع دی. عیس به بیا هم په یو بل خوندوره قصه کې درته ذکر سي. عیس د مدینه منورې په شمال غرب کې یو منطقه ده چې د مدینه منورې څخه 4 منزله لري ده. عیس یو غرنی منطقه ده چې دغه غرونه ډیر غارونه او ډیر درختي لري. مقصد داسې ځای دی چې دغه غارو او درختو په سبب کڅوک وغواړي چې دلته پټ سي شپټېدلای شي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله چې 100 نفر و او ټول هم سپاره و د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و دغه منطقه ته ولېږل چې د قریشو د یوې قافلې مخه ونیسي ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان قریش دي او دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د زینب رضی الله تعالی عنها میړو چې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتو او د ابو العاص سره د زینب واده تر بعثت د مخه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په غوښتنه سوی نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو خدیجه رضی الله تعالی عنها او ټول لونو یې ایمان راوړي او مسلمانان شوه خو ابو العاص پر هغه خپل شرک پاتس او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ لپاره د کفارو په لشکر کې راووتی او بیا د بدر په بنجانو کې ونیول شو څنګه چې بنجان په فدیه خلاصېده نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې و د خپل میړه د خلاصولو لپاره مال او د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه امیل چې ودیته ورکړی و راولېږه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ورپیات و نو یې ابو العاص بل فدیه الکی ابو العاص هم دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي چې دغه قصه مې د بدر په غزا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې چې ډیر غارونه او درخت پکښې و کمین ونیوي کوم وخت چې د قریشو قافله را ورسېده نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله په غنیمت واخیسته هر څه چې پکښې و مالونه او شان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې و هغه ټوله بندیان ونیول بل ابو العاص څخه چې هغه په چیرته ځان ځنې خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره رهیسو خیر قافله او د هغې سره نیول سوي بندیان مدینه منورې ته راوستل شو او د پخوانی عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره وتړل شو ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د شذ ده کور ته ورغلی دروازه یې وټکول دغه خوا ورته وویل څوک د ویل ابو العاص شذ ده د خپل خاوند پر اتک سره ډیره خوشاله شو د دې دا خیال سو چې سړی مسلمان شوی دی او راغلی خو ابو العاص کیسه ورته وکړه د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي کوم وخت چې خلق د سهار د لمانځه د پاره سره راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل شو چې ویل و ابو العاص ته می جوار ورکړی دی دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها چې خپل خاوند ته جوار او امان ورکړي اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و جواب یې نسوای ورکولای کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغ شو نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسو هم هغه واورید چې ما واورید مسلمانانو ویل هو یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل والله نه په خبر وم نه چاره ویلی و دا کار زما په بے خبرتیا کې پیښ او اوس خبر استاسي په اختیار ده هر قسم چې مخوښوي هغه څه وکړي اختیار و هغه مسلمانانو ته پریښوي چې قافلې ته وتلی و هغه ویل یا رسول الله اکرام یې کوو عزت یې کوو ټول بندیان یې کوو او مالونه هم برته ورکوو نو یې ابو العاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پریښاوه او د خپل شخصي مالونه ورکړه څنګه چې د ابو العاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره و هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیرشي او قرابت په سبب ورپریښو نو اوس د ابو العاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پریښول شو مالونه ورکول شو ابو العاص چې دغه ښه معامله او نیکی ولیده د مسلمانانو المنځ ولیدي
قرآن مجید یې واورېدی، دا ټولو تاثیر پر وکړ، مګر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکې مکرمې ته ولاړی. هلته یې امانت مالونه وخپلو مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه وه. او ځینې ویې پوښتل چې آیا ما خپلې غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نه وي را سره پاته؟ هغو ویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او باوفا سړی. نو ابوالعاص وویل مګر زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نه غوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکاره کړم، ځکه بیا به تاسې ویلی چې زموږ مالونه یې یوړه او د دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسې امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابوالعاص مدینه منورې ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابوالعاص ښځه وه په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل شوی چې د مسلمانو ښځو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایي حمله پر هغه قبیلو شروع وې چې د خندق په غزا کې یې اشتراک کړی و. څرنګه چې دغه حمله کوچنی حمله وې، کم خاص واقعات نه دي پکښې پیښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غزا د هجرت د شپږم کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښه شوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه، مګر په دې غزا کې داسې وقایع پیښ شوه چې په اسلامي ټولنه کې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع سوه، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغه غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوة العجائب بولي، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثه او واقعې پیښې شوې دي. او هغه غزا په دې ډول سره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبیلې رئیس وو، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر د تحقیق دپاره بریده ابن الحسیب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې ورسره وکړه. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حالاتو خبر کړي چې هو د حارث د حمله اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حمله خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لشکر سره راټول کړي چې دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکړي. خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم ووته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه ورسره وتلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصارو بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د مسلمانانو لشکر د بني مستلق پر طرف رهیسو. څرنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حمله د پاره ځانونه تیارول، نو خود د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر هم لېږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوي او ویې وژي. کم وخت چې حارث ابن ابي ضرار او د سره ورسره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ
او د دوی د جاسوس د وژل کېدو خبر ورسېدی ډیر زیات وبېرېده او د هغه نورو قبیلو عرب چې د سره ملګری شوي وو ځینې جلاس وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکره سره و مریسع ته ورسېدی. مریسع د بني مستلق د اوبو څخه یو اوبه وه چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وه او دلته یې واړول. د کفارو لشکر هم راغلی دلته یې واړول. دواړه لشکره د جنگ د پاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و میدان ته ورووتی او کفارو ته ورنار کړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایست. خپل ویني مو وساتي، خپل قریبان او دوستان مو وساتي، خپل مالونه مو وساتي. یعنی مسلمانان سي زموږ د حمله څخه خلاص یاست. خو هغه د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. بیا د دوه لشکرو په مابین کې په غوښو وشتل شروع شو. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځای حمله او هجوم امر وکړي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفر ووژل شو او بیرغ هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدي په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یو وار ټول تسلیم شو. نو د بني مستلق ټوله قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټول ښځې، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل شو. هغه هم په یو حمله. ټول جنگ تر 2 دقیقو زیات نسو. سبحان الله. واقعي مسلمانانو ته دغه آسانتیاوي پیښیږي. نو خود ښځې د منځیانو په شکل، هلوکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شو. قصه اوږده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبیله د رئیس حارث ابن ابي ضرار لور د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کې ورسېده او ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته وویل کدوغه مال راکه زید آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مال و ثابت رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او هغه هم آزاد کړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړ او دې هم بیل ځنده اسلام قبول کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ. کوم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه شو، صحابه کرام ژغ وکړي ول دغه بنجان چې زموږ سره دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نشایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان زموږ سره بنجان یا مریان وي. نو یې ټول بني مستلق آزاد او الکړه او هغه هم ایمان راوړي. حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وایي هیڅ داسې شذ نه پیژنم چې د هغې برکت پر خپل قوم تر جویریه ډیر وي. ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبیله آزاد او پریښول شو. بیا یو چا د جویریه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تا څنګه ژر اسلام قبول کړي، حال دا چې ستا ټول قوم د مسلمانانو سره بندیان ول او اوس دغه و چې جنگ خلاص و. دی رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې د مخه ما خوب ولیدی چې پوره او کامل سپوږمۍ ورونو د 14 سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي. نو جویریه رضی الله تعالی عنها ویل ما 3 ورځې مخکې خوب ولیدی چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینه منورې څخه راپورته سي په هوا په اسمان کې را رهوي څو راسي زما په غیږ کې ولويږي. نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه. ما ویل دغه هدایت او لارښوونکی دی چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل شوی وو. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادېدو قصه و. اوس چې جنگ خلاص د بني مستلق بندیان آزاد شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم برته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو. په لار کې ډېرې لوی واقعې پیښې شوې. څرنګه چې دغه واقعو د پیښېدو سبب
رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی او د ملګری و، نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کړم. د بني مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورون موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابی د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودي. خاصتا دغه عناد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات وو، ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی وو چې دی دغه قبیلو پاچا وګرځوي. حتی د تاج د پاره ملغلري او مریاني جوړ کړی وي چې په دغه وخت کې مدینه منورې ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول چې د ابی د زوی متابعت وکړي. نو د ابی زوی دا فکر کاوه چې د پاچاهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنی واخسته. دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاراو. د مخه تر دې د عناد ښکاراو چې دوی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالي وکړي، او پس د هغه ښکاراو چې دوی په ظاهر مسلمان سو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور وو، غوښته چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض وو او پښتنی ته ورسي. پلار کې پر یو داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابی زوی هم ناست وو. د ابی زوی پزه ونیول او ول پر موږ دوړي مکوي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه مجلس ته قران مجید تلاوت کوي، د ابی زوی ویل په کور کې د کښینه زموږ مجلسو ته مرزه. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری او امام مسلم کوي. دغه عمل د مخه تر هغه وو چې په اسلام سره تظاهر وکړي، او کم وخت چې پس له بدر په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمنو. ټول هم او غم، ټول چرت او فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کی، او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیل کی. د اسلام د دشمنانو سره دوستی کوله. تاسو ولیده چې د بنی قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه. تاسو ولیدي چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي. مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي. دغه منافق د مسلمانانو د خطا ایستلو لپاره د مکرو او چمو څخه یو داو. پس له هغه څخه چې د په اسلام سره تظاهر کاوه، د هر جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د لپاره کښینستی، اول به د ابی زوی ولاړ سو او ویل به دغه ستاسو په مابین کې رسول الله دی، الله عز وجل په دسر مکرمه او معززه کړاست، کومک او نصرت کوي، خبرې اوري او اطاعت کوي. بیا به کښینستی. ورسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د لپاره ولاړ سو. خود دغه به شرمۍ او سپینسترګۍ ته وګوري. په هغه جمعه چې پس له احد و سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت هم کړی وو، بیا ولاړ سو غواړي چې هغه خپل په خواني خبره وکړي. خو مسلمانانو تر کالو ونیوي او ویل کښینه اې د الله دشمنه، تا هغه کارونه وکړه چې ودی کړه، ته دغه خبرو لایق نه یې. د ابی زوی د خلقو تر اوجو اوشتي او د مسجد وزي د ځان سره وایي کومه د شر خبره خو به مې نه وی کړې، ما د ملاتړ خبرې کولې. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخ ورغلی. د ابی زوی ته ویل ویلک ورسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکړي. د ویل والله نه غواړم چې ماته د مغفرت دعا وکړي. د غرنګ د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بنی نظیر د يهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده. دیو چې هغه ته ویل ټنګ او ثابت ودرېږي، کته سي د مدینه منورې څخه وېستل سواس موږ هم در سره وځو، او کستاسي سره مسلمانانو جنگ کاوه موږ ستاسي کومک کوو. د احزاب په غزا کې د او د ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او ورختای پیدا کړي، هغه چې الله عزوجل په سورۃ الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني هغه وخت در پیاد که چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړو کې د نفاق مرض وو ویل څه ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان شو ترڅو چې الله جل جلاله پس فرمایي يحسبون الأحزاب لن يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نه دي تللي او کچیر بیا د کفارو لشکر د جنگ د پاره راسي نو دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی د شار څخه لري د اعرابو په کلو کې و اوسېږي او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسو د حال او احوال پوښتنه کوي او کچیر دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی مګر ډېر لږ هغه هم د ریا د پاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړو حال ښکارا کوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړ مګر دغه بیریدونکو منافقان لا تر اوسه هم نه دي متيقن چې کفارو ماته وخوړه او لاړه او کفرزن د کفارو لشکري بیرته راسي او پر مسلمانانو حمله وکي نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدو پورې بالکل د شار څخه ووزي او یو لري کلی ته ولاړ شي او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دي او جنگ وکم ځای ته ورسېدي. دغه منافقان د خلی په خبرو او پشکاره سره ستاسي خیر غوښتونکي دي خو په جنگ او د خندق په کندلو کې ډیر کار نه کوي صرف د مجبوریت په سبب او د ریا د پاره په جنگ کې لږ حصہ اخلي. ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکي د سیسو ته شمو توجه سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه تر اوسه پورې د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملي کیږي. د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین و که مشرکان و په دې شپو هده او نن ورځ هم شپو هيږي چې د اسلام کامیابی د اقتصاد په قوت سره نه ده د اسلحه او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین د دوی د اخلاق د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او افراد یې لري. کفار په هده او په هيږي چې دغه فیض او نور دغه کامیابی او سرلوړی منبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه علیه الصلاۃ والسلام دغه صفاتو د پاره مثل اعلی دی. نو کفارو ته پس له دغه پنځو کلو اوږدو جنگو څخه دا ور معلومه شو چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحه په استعمال سره نسو کامیاب کېدلای نو یدا پر ځان لازم کړه چې دغه دین پر ضد به په اعلامي او تبلیغاتي جنگیږو دغه دین اخلاق او احکام بغندو او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت وي. څنګه چې منافقان د مسلمانانو په صفو کې دریم صفو او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و نو دوی کولای شوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینه منوره منافقانو پر غاړه اخیسته و چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابي زوی عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق و او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا ورسته پر روشانه شکل سره ښکارا شو
او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړه. په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون وو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی. د دوی په تقلیدي قانون د دغه زوی شزه پر هغه چا حرامه و چې دایې په زویواله سره نیولې وو. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شر پارولو د پاره د دوی په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا شو. اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه زوجه و او دوی به ویل قران مجید تر څلورو شذو زیات اجازه نه ده کړې. نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحیح او جائز دی. دوهم زینب رضی الله عنها د هغه چا شذو و چې د علیه الصلاۃ والسلام په زویوالي سره نیولې وو. نو د خپل زوی د شذ سره نکاح کول اکبر الکبائر گناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې. نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه او دغه جوړ شوی تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاتې دي او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر وکړي ترڅو چې په دې باره کې د قران مجید ښکارا او روښانه آیاتونه نازل شوه چې په هغو کې دغه قلبي امراض او علاج وو او دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او ډیروالي دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سوره الاحزاب په شروع کې څو آیات دغه تبلیغاتو د ردولو د پاره نازل کړه او د سوره الاحزاب شروع په دې الهي قول سره وسوه چې فرمایي يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. يعني اي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوازد الله جل جلاله څخه بیریږي او د کافرانو او منافقانو حکم ممنه بشک چې الله عالم دی او د شه حکمت خاوند دی. ورونو نن ورځ هم د ابي د زوی غوندي منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف الایمان مسلمانان سته چې عینن هغه د ابي د زوی خبري تکراروي او بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. آیا د ابي د زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده؟ خو افسوس د هغه کم عقله او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بیلکنی دنیوي فائدې تاوان رسوي او ځان د دوزخ وکندو ته ور اچوي. هو هلته داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالر اخلي لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي د ابي د زوی اولاده ده خو د مسلمانانو یې پرڅ چې خپل عقیده په خپل خرابوي او د دوزخ پر طرف په خپل خوښه ورزغلي. ورونو دا د منافقانو هغه رول او عمل ته یو اشاره و چې دوی د بني مستلق تر غزا د مخلو باوه او عمل کاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر نرمي او تلطف سره زغامه او پرځان تیراوه. عام مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا د دوی آزارونه په صبر سره زغمل ځکه مسلمانانو منافقان د هغو پر رسوا او به شرم عمل سره پیژندلی و چې هر وار به داسې عمل ځنی پیښ شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شو لکه الله عز وجل چې د سوره التوبه په 116 نمبر آیات کې فرمایي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي
خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کاږي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه و چې د بني مستلق تر غزا د مخه کول. اوس راسي چې د بني مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل واو. اوس چې د بني مستلق غزا سوه او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورۃ التوبه په 43 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي نو تاسو ته به هیڅ شی نه کی زیات بل فساد خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نور بدوی سره، حال دا چې دوی بستاسو لپاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشه د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا